د اشرف غني بریا په حامد کرزي اور بل کړی. تازه له امریکایانو څخه غوښتي او څه روان کړي مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. مخکینی ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه غوښتي چې له ټولو لارو چارو کار واخلي او د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې باطلې کړي. سرچینو ویلي حامد کرزي له خلیلزاد دغه غوښتنه په خپله استوګنځي کې کړې ده. د سرچینې په خبره حامد کرزي د 1498 کال ټاکنو کې د محمد اشرف غني په غوسې بریا شدیداً خفه او ناراضه دی، ځکه یې زلمي خلیلزاد ته مخامخ ویلي چې له نړیوالو سره لاس یو او ټاکنې باطلې اعلان کړي. سرچینې ټینګار کړی چې زلمي خلیلزاد حامد کرزي ته خطاب کې ویلي چې ټاکنې د افغانستان کورنۍ مسله ده او موږ پکې د مداخلې حق نه لرو. یوې بلې سرچینې رسنیو ته څرګنده کړې چې د پخواني اجرایي رئیس عبدالله لخوا د موازي حکومت اعلان طرحه هم د حامد کرزي وه. په هر حال د پالو له اعلان وروسته هم حامد کرزي ویلي و د ولسمشرۍ ټاکنو پروسه غیر ملي او له ولسواکۍ سره په ټکر کې وه او بهرنیانو په افغانستان کې د خپلو ګټو او هدفونو لپاره دا پروسه عملي کړه. د ویلي و د وار له مخه دا وړاندوینه کړې وه چې د ولسمشرۍ ټاکنې به بحران زېږوي، ځکه چې د ده په نظر په افغانستان کې رڼو او بې پرو ټاکنو ته شرایط نه و برابر او پر ځای باید د سولې پر پروسه ټینګار او تمرکز شوی وای. د نوموړي په وینا په تېرو ولسمشرۍ ټاکنو کې د خلکو کم ګډون وښوده چې دا بهیر غیر ملي او د ولسواکۍ له اصولو سره په ټکر کې و. په هر حال جالبه ده هغوی چې په ښکاره دا نارې وهي چې امریکایان دې زموږ په چارو کې مداخله نه کوي، بیا په خپله په یوه ملي پروسه کې د خپلو شخصي ګټو لپاره د هغوی د لاس وهنې غوښتنه کوي. او جالبه دا ده چې هره موضوع کې د سولې چغې وهي. په دې کې شک نشته چې سوله د هر افغان غوښتنه ده، خو ولس دومره هم بې حافظې نه دی. همدې ملي مشر حتی په خپل وخت کې په قطر کې د طالبانو دفتر او بیرغ نه پرېښوده او نن بیا ولسمشر غني چې د سولې روانه پروسه او خبرې د هغه په وخت کې را پیدا شوي دي د یې د سولې مخالف بولي او واک ته په رسېدو یې خواشینی دی. په هر حال تاسو د حامد کرزي د دغه کار په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.